ملګرو کچېرې د سمندر خبره وکړو نو په دې کې دومره رازونه پټ دي چې انسان یې تصور هم نشي کولای. که څه هم لامبو وهونکي هره ورځ په سمندر کې نوي نوي شیان ګوري، لیکن په نن ویډیو کې به زه تاسو ته له سمندر څخه پیدا شوي تر ټولو عجیب شیان در وښیم. نو راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو په تاسو کې به زیاتره کسانو د خاپیرۍ یا مرمټ په اړه ضرور اورېدلی وي. که څه هم دا یو افسانوي مخلوق دی، لیکن ډیری خلک په دې باور دي چې خاپیرۍ په حقیقت کې هم شتون لري. دغه کومه عجیبه ویډیو چې تاسو ګورئ دا د 2013 کال په جنورۍ میاشت کې پر یوټیوب اپلوډ شوې وه. د انټرنیټي سرچینو مطابق دغه ویډیو د چین کب نیونکي اپلوډ کړې وه. دغه کس په سمندر کې ماهیان نیول چې د هغه د جال دننه د عجیب و غریب مخلوق بند شو. څنګه چې تاسو په ویډیو کې لیدلی شئ چې د دې موجود مخ بالکل د ماهی په څیر دی او همدارنګه د ماهیانو په څیر لکۍ هم لري، لیکن د دې پاتې بدن نور ټول د انسانانو په څیر دی. دا مخلوق دومره ډارونکی و چې کب نیونکو د دې لاسونه هم تړلي وو ترڅو چې دوی ته کوم نقصان پیښ نه کړي. په عادي ډول کومې خاپیرۍ چې موږ په فلمونو او ویډیوګانو کې ګورو ډېرې ښایسته وي، لیکن دغه خاپیرۍ دومره بد شکله وه چې په لیدو سره یې هر څوک ډارېدلی شي. دا نیم انسان او نیم ماهي څه شی دي تر اوسه پورې په دې هیڅوک نه دي خبر. لیدونکو که څه هم په انټرنیټ کې د خاپیریو زیاتې ویډیوګانې موجودې دي، لیکن له دغه ویډیوګانو څخه 99% یې جعلي دي. خو اوس چې د کومې ویډیو په اړه زه خبرې کوم دا نه یوازې ساینسدانانو تایید کړې ده، بلکې دغه صحنه ځینو کسانو په خپلو سترګو باندې هم لیدلې ده. دغه کومه ویډیو چې تاسو وینئ دا څو کاله وړاندې د فلسطین په کریارډیانګ سیمه کې ریکارډ شوې ده. دا د ماښام وخت و او سمندري څپې هم ډېرې تیزې وې. دوه ملګري له دې موسم څخه د خوند اخیستلو په خاطر له سمندر سره نږدې غره ته راغلي وو. دغه کسانو هلته ویډیوګانې جوړولې چې یو ناڅاپه یې په سمندر کې د موجودې تیږې د پاسه یوه خاپیرۍ ولیده. دغه کسان دومره ګنګس شول چې دوی په دې نه پوهېدل چې دا اخر څه دي. که څه هم دوی کیمرا زوم کړه، مګر بدبختانه د دوی د موبایل د کیمرې ریزلټ دومره ښه نه و. لیکن بیا هم په ویډیو کې واضح لیدل کیږي چې دا شکل بالکل د یوې خاپیرۍ په څیر و. اول خو دا خاپیرۍ په تیږه باندې ناسته وه، لیکن څنګه چې هغې یاداشت کړه چې خلک هغه ګوري نو سمدلاسه یې اوبو ته ورټوپ کړ. تاسو ټول به دا فکر کوئ چې شاید دا ویډیو فیک وي، خو تاسې به د دې په پوهېدو سره حیران شئ چې ساینسپوهانو هم دا ویډیو تایید کړې ده او دا ویډیو 100% رښتینې ده. همدارنګه د اسرائیلو حکومت اعلان هم کړی دی چې هر څوک د دې خاپیرۍ صفا ویډیو او یا هم څه معلومات راوړي نو هغه ته به $1,000,000 جایزه ورکول کیږي. مګر دا مخلوق د دوهم ځل لپاره هیچ چاته په نظر نه ورغی. ملګرو د 2019 کال په مارچ میاشت کې د جاش په نوم یو لامبوزن د مالیزیا په سپیډن جزیره کې لامبو وهله چې دته د اوبو په داخل کې ډېر عجیب و غریب شیان په نظر ورغلل. جاش د اوبو په داخل کې د 200 فوټه په کوزوالي سره موجود و. دا ولیدل چې هلته د کشپانو په زرګونه مړه جسدونه پراته دي. د دې په لیدو سره داسې ښکارېده چې دا د کشپانو هدیره ده. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې په دې ټوله ساحه کې یوازې د کشپانو هډوکي موجود وو. په دغو کې ځینې جسدونه تازه وو. د فکر کولو خبره دا ده چې دومره زیات کشپان اخر په یو ځای څنګه مړه کېدلی شي. په نړۍ کې تر اوسه پورې هیڅ کوم داسې ځای نه دی لیدل شوی چیرته چې د کشپانو دومره زیات جسدونه موجود وي. د دغه جزیرې سیمه ییز خلک په دې باور دي چې دا د کشپانو قبرستان دی او دا ټول کشپان دلته د ښخېدو لپاره راځي. ملګرو په مکسیکو کې یو کوچنی کلی موجود دی چیرته چې یو پر اسراره څاه شتون لري. له کلونو راهیسې د دې کلي خلک له دې خلاص څاه او د دې له اوبو څخه ډېر ډارېږي. دغه خلاص څاه له دې کلي سره نږدې په یوه ځنګل کې موقعیت لري او ټولو ته داسې ښکاري چې دا ځای خطرناک دی. خو کله چې د جغرافیې ملي ټیم ته د دې خلاص څاه په اړه پته ولګېده نو دوی د څېړلو فیصله وکړه. تاسو به یې په اورېدو سره حیران شئ چې کله د ملي جغرافیې ټیم ارکیولوژیسټان د دې خلاص څاه اوبو ته دننه شول نو دوی د اوبو په داخل کې یو تیاره غار ولیدو او کله چې دوی د غار ته دننه شول نو ډېر زیات حیران شول. دغه ټول غار له انساني هډوکو څخه ډک و. د دې په لیدو سره داسې معلومېده چې په دې ځای کې په سلګونو خلک د وژلو لپاره غورځول شوي وو. کله چې په دې هډوکو باندې څېړنې ترسره شوې نو معلومه شوه چې دا ټول خلک په 12مه میلادي پیړۍ کې مړه شوي دي. د ارکیولوژیسټانو مطابق د پخوانیو زمانو خلکو دا غار د خلکو د ډوبولو لپاره استعمالولو. د هغه وخت خلکو د خپلو خدایانو د خوشاله کولو لپاره خلک په دې اوبو کې د وژلو لپاره غورځول او دا هر څه د یوه مذهبي رسم په ډول ترسره کېدل. څنګه چې د کلي خلک له اول څخه له دې خلاص څاه نه وېرېدل، خو څنګه چې دوی ته معلومه شوه چې په دې کې د سلګونو مړه شوي انسانانو هډوکي موجود دي نو د ډار له وجې دا ځای پرېښود او وتښتېدل. ملګرو تاسو ټولو به په ویډیوګانو کې ویلز لیدلی وي. په نړۍ کې ډېر لامبوزن د ویل ویډیوګانې ریکارډ کوي او هلته له دې منظرې څخه هم خوند اخلي. لیکن یوه ورځ یوه لامبوزن د هند سمندر په یوه څنډه کې لامبو وهله نو هغه هلته د ویلز یو ګروپ په ډېر عجیب او حیرانونکي حالت کې ولید.
څنګه چې تاسو په ویډیو کې وینئ چې دا ټول ویلز د ستونونو په ډول په مجسمه‌ایز حالت کې ولاړ دي. په عادي ډول ماهیان په افقي ډول حرکت کوي، لیکن دا ټول ویلز په عمودي شکل کې په یو ترتیب سره ولاړ وو. د حیرانۍ خبره دا ده چې له دغه ویلز څخه یو هم حرکت نه کولو. د دې په لیدو سره داسې معلومېده چې دا د ویلز مجسمې دي. اول خو دا لامبوزن ډېر خفه شو او دا فکر یې وکړ چې دا ټول ویلز چا وژلي دي، لیکن په اصل کې دا ټول ویلز په ژور خوب ویده وو. تاسو به یې په اورېدو سره حیران شئ چې دا د ویلز د خوب کولو طبیعي طریقه ده. په هر حال د دوی د خوب کولو دا سټایل په رښتیا هم ډېر عجیب دی. ملګرو، په تاسو کې به زیاتره کسان په دې پوهیږي چې په سمندر کې هم د ځمکې په ډول د نباتاتو زیات اقسام موندل کیږي. په سمندر کې موجودې ونې او نباتات د ځمکې له نباتاتو څخه ډېر مختلف وي. خو څو کاله مخکې په ویتنام کې اوسیدونکي یو کس په سمندر کې یو داسې بوټی ولید کوم چې ټوله نړۍ یې حیرانه کړه. دغه کوم غیر معمولي تور نبات چې تاسو وینئ دا نه یوازې له لیدو څخه عجیبه دی، بلکې دا نبات د یو ژوندي موجود په شان حرکت هم کوي. کله چې دا نبات حرکت کوي نو داسې ښکاري لکه دا چې کوم فضایي مخلوق وي. څنګه چې تاسو په ویډیو کې لیدلی شئ چې د دې نبات په څیر مخلوق هر یو شاخ داسې حرکت کوي لکه دا چې کوم ژوندی موجود وي. هیڅوک په دې نه پوهیږي چې دا عجیب و غریب شی آخر څه دی. ملګرو، په 2004 کال کې د هندوستان په دامن ناډو سیمه کې د سیلاب څپو تباهي رامنځته کړې وه. د دغه سیلاب له امله تقریبا 2,10,000 کسان مړه شول. له دغه سونامي څخه وروسته د هندوستان حکومت مسلکي لامبوزن ولېږل ترڅو چې هغوی په سمندر کې پیښیدونکي بدلونونه یاداشت کړي. لیکن کله چې دغه لامبوزنو د دامن ناډو په یوه ښارګوټي کې څېړنه کوله نو هغوی هلته په سمندر کې دننه د یو مکمل ښار آثار ترلاسه کړل. په دې کې مندر، مجسمې او ډېر داسې شکلونه موجود وو د کوم په لیدو سره چې دا معلومېده چې دا په یو وخت کې آباد ښار و. کله چې په دې باندې څېړنه وشوه نو معلومه شوه چې په 9مه پېړۍ کې دلته یو لوی ښار آباد و. په دې ښار کې ډېر زیات مندرونه جوړ شوي وو او دا د هغه وخت ډېر مذهبي ځای و. لیکن د حیرانۍ خبره دا ده چې دا ښار په یوه شپه کې تر اوبو لاندې شو او د هغه نوم او نښان هم ورک شو. تر څو پېړیو پورې دا ښار تر اوبو لاندې غرق پاتې شو او آخر د 2004 کال سونامي دا د سمندر له تل څخه راپورته کړ. دا چې له دې قوم سره څه شوي وو او الله تعالی ولې دا قوم غرق کړ، دا یو داسې راز دی چې تر اوسه پورې په دې هیڅوک نه دی خبر. ملګرو، د نن ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د نورو په زړه پورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.